عمران خان پی ټي ایم څخه په ډار کې دی. د پی ټي ایم له لوري وروستیو عدم تشدد لوی غونډو ټول خلک حیران او ډېر وارخطا کړي دي. دوی حیران دي چې څومره پښتانه په یوه غږ شوي او د ظلم پر وړاندې مبارزه کوي. عمران خان اعتراف کړی چې د قبایلو په سیمه کې رامنځته شوي مسایل یوه ننګونه ده، خو دی پرې پوهیږي. نوموړي په خپلو خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیت یادونه هم وکړه. عمران خان ویلي د پی ټي ایم غوښتنې او خبرې ما له 15 کلونو راهیسې کړي، خو دا چې دوی د خپل پوځ پر ضد خلک پاروي دا ښه چاره نه ده، ځکه هېواد له ننګونو سره مخ کوي. عمران خان وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای دي، خو حل یې وخت غواړي. هغه پوښتنه وکړه چې د پاکستان پوځ پر ضد د خلکو پارول څه معنی. نوموړي د پی ټي ایم تګلاره د حل لار ونه بلله او ژمنه یې وکړه چې د پښتونخوا صوبې محلي حکومت به د قبایلي سیمو د وګړو ستونزې حل کړي. تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په سلګونو غړو د پاکستاني ریاست پر ضد د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې لاریون وکړ. دوی دا منشورونه ورکول او په وروستیو ترهګریزو پیښو کې د پاکستاني چارواکو لاس لرل په ډاګه کړل. تېره دوشنبه په چمن کې د یوې بمي چاودنې له امله یو تن وژل شوی و او 13 نور ملکي وګړي ټپیان شوي وو. دغه راز د اپریل پر 8 په کوټه کې په هزاره برید کې تر 100 زیات وژل شوي او 48 نور یې ټپیان کړي وو. لاریون کوونکو وویل د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په سلا مشوره دا بریدونه ترسره شوي دي. د معلوماتو له مخې په لاریون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښو غړو سربیره په سلګونو پښتنو هم برخه اخیستې وه. دوی په ترهګرۍ کې د وژل شوي پښتنو انځورونه په لاس درلود او په مهمو څلورلارو او واټونو کوڅو کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول.